د فراغت په ویاړ جوړو شویو مراسمو کې د خوست ملي رادیو ټلویزیون امیر مولوي محمد نسیم فهیمي د علم په ارزښت د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې هر اړخیزې خبرې وکړې او زیاته یې کړه اسلامي امارت د زده کړو علم او ټکنالوژي په برخو کې هڅې ورځ تر بلې لا پراختیا مومي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هره برخه کې د ترلاسه کړو زده کړو څخه د هیواد په پرمختګ کې په ګډ کار او خدماتو ټینګار درلود. دغه راز د ناستې بل وینوال د یاد ریاست د ځوانانو چارو امیر سبحان الله اعظم ویل امارت د ترسره کړو هڅو په پایله کې د امکاناتو په ګټه اخیستنې د عصري او دیني علومو ترمنځ توازن ساتلی او لا هم دواړو برخو متوازن انکشاف هڅې دوام لري. دا زیاته کړه یاد ریاست د ځوانانو فکري سمون سیرت او صورت رغښت په پار هم برنامې لري. د نوموړي ریاست د اطلاعاتو امیر امرالله هلال ویل په دریو کمپیوټر انګلیسي ژبې او املا په برخو کې شاوخوا 100 تنه زده کوونکو په وړیا زده کړې ترلاسه چې د عادي د مهال فراغت لیکونه ورکړل شول. د دب خبره چې لا هم په اړونده برخه کې فعالیتونه او هڅې به دوام لري. د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ښوونیز مرکز چې د تیرو ژمنیو رخصتیو په جریان کې د وروستیو ولسونو د هغو زده کوونکو لپاره چې یا هم یتیمان وو او یا په نهایت کې بېوزلي وو د دوی لپاره یې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او املا زده کړې په برخه کې درې میاشتنۍ برنامه په کار اچولې وه. دا د الحمدلله نن ورځ شاوخوا 100 تنه د دې ښوونیز مرکز څخه فارغ شول او دوی ته تصدیق پاڼې ورکړل شول. فارغ زده کوونکي هم خوښ وو او د ویاړ ځای بلل چې په وړیا توګه یې زده کړې تر یوه بریده بشپړې کړې او لا یې د ورته ښوونیزو مرکزونو او برنامو د پراختیا هیلې درلودې. ډېر خوشحال بیا هم په دې یم چې دلته موږ ښې زده کړې او ښه د انګلیسۍ په اړه کې زیات معلومات حاصل کړه. نو د خوست ولایت ځینې چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دا ډول کورسونه نور هم فعال کړي تر څو زده کوونکي وکولی شي چې زده کړې ته لا اسانه لار پیدا کړي. ټولو همصنفیانو ته زه هیله ترې لرم چې دوی په راتلونکي کې یو څه وکړي د خپل هیواد لپاره ځکه چې هیواد مونږ باندې ډېر حق لري. موږ استادان او داسې نورو خلکو نور هم غوښتنه کوو چې دا ډول کورسونه پرمخ یوځي او د تصویب لپاره یې نورې هڅې هم وکړي ځکه چې په افغاني ټولنه کې زیات شمېر خلک شته چې دوی غریبان دي او د زده کړو د مارچ د ورکولو عواید نه لري. انګلیسي هم زده کړې له هغوی سره جفت دی د کمپیوټر زده کړې هم زده کړي ځکه چې دواړه د مسلک لپاره ډېر غوره او بهترین دي. مراسم فارغو زده کوونکو ته د تصدیق پاڼو په ورکولو سره بشپړ شول.